یو بل ښه زیری یو ښه کار دا چې څه دی ویډیو را سره تر اخره پورې وګورئ. ګرانو مینوالو او کتونکو السلام علیکم. هغه څه چې ښارونه روښانه کوي، کورونه ښایسته کوي، د خلکو سلګونه مشکلات حل کوي او ورځنی ژوند کې ورسره ډیره مرسته کوي، هغه د برق دی. په ننني عصر کې ډیر زیات مهم دی. داسې ډیر کارونه شته چې بې برقه نه ترسره کیږي او د ملت او دغه د افغانستان ملت ځکه په قدر پوه شوی دی. ځکه کله چې کوم بند افتتاح شي او ګټې اخیستنې ته وسپارل شي، د خلکو د ډیرې خوښۍ سره عمل کیږي او بیا د هیواد دننه بندونه لرل د یو هیواد لپاره د عوایدو یو مهمه سرچینه بلل کیږي. نو تازه خبر دا دی چې د افغانستان برېښنا شرکت یو لوی سب سټیشن ګټې اخیستنې ته وسپاره. د ارغندې سب سټیشن پرانیستل شو او د کابل ښار او ولایتونو پرچاوي به کمې شي. د افغانستان برېښنا شرکت د مسؤلینو په وینا د پغمان ولسوالۍ اړوند ارغندې سیمه کې د ارغندې 220 کیلوواټ سب سټیشن پرون یک شنبه د لړم پر 11 نیټه رسما پرانیستل شو او ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. د افغانستان برېښنا شرکت عمومي اجرایوي رئیس انجینر امان الله غالب د دې سب سټیشن د پرانیستو پر مهال وویل دا په لویه کچه یو ملي پروژه وه چې د برېښنا د کمښت، کمیت او کیفیت له اړخه به وکولی شي ستونزې حل کړي، چې ګټې اخیستنې ته د دې پروژې سپارلو سره د نورو یو شمېر ولایتونو د برېښنا ستونزې هم حل کیږي. ښاغلي غالب د ارغندې سب سټیشن پروژه د ملي وحدت حکومت له پرمختیایي برنامو څخه وبلله او زیاته کړه چې د افغانستان برېښنا شرکت د ټول هیواد په کچه د برېښنا رسونې چارو او غوره برېښنایي خدمتونو وړاندې کولو لپاره تل هڅې او نه ستړي کېدونکې هلې ځلې کړي دي. د ارغندې 220 کیلوواټ سب سټیشن د 120 میګاواټ امپیره برېښنا ظرفیت لري چې وروسته به له دې د کابل ښار او د کابل د غونډیو ولایتونو د برېښنا پرچاویو ستونزه تر ډیره بریده حل شي. د دې پروژې کار د 2014 زېږدیز کال د جون د میاشتې په 28 پیل شوی و چې نن عملاً ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. پر دې پروژې نږدې 20 میلیونه امریکایي ډالر لګښت راغلی دی چې پیسې د اسیا پرمختیایي بانک لخوا ورکړل شو. ګرانو کتونکو او مینوالو په دې هیله چې ویډیو مو خوښه شوې وي، کوم ویډیو خوښه شوې وي در سره لایک کړئ او نور دوستانو سره هم شریک کړئ. مننه.